بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ادارې یو مجلې دپاره مو یو مضمون د لیکلو کوشش کړی و، نشي صاحب باندې نیمګړی رانه پاتې دی، تاسو ته یې نیمګړی وړاندې کوم، بخښنه غواړم. سر تاسو خو امتحان کې واچولم چې هغه ډایلکټ د This is a request for all. The Kataka would tell the Malaka Pejana. He spoke in original Korean accent. کوشش وکوم سر. Their field work road, their on the work road. We should do it of our own accent. ٹھیک شو جی. د پکتیا د عنوان دا دی د پکتیا د خاورې یو تهذیبي شاعر. د نوشیبنګش شاعرانه وحشت د پکتیایی خاورې د ټولنیز شعور اور بشپړی زیادښت د ټولو جوت تهذیبي بازیافت دی. د نوشي بیانیه د رومان او سندریزې ژانرې کې د نوآبادیاتي استعماري اور ریاستی نظام پر ضد یو محکم مزاحمتي بیانیه دی. هم د دې بیانیې غځېدل دي کله چې موږ د پابلو نیرودا په شان د لوړپایه شاعرانو فکري یو زمانیت ته ننداره وکړو او راته د خپلې دغې خاورې کیسه رایاده شي. هم د دې بیانیې وسعت دی کم چې نوشي په شاعرۍ کې اظهار موندونکي د ځایي خلکو المیه دی. د جغرافیایي حدودو نه ویستلو سره د لر او بر د عام کس د المیې سره ګنډلی کیږي. کورنیز نو آبادیاتو څنګه زموږ د ژوند په هر مظهر اغیزه ساتلی دی. موږ ته یې زموږ سرلیک څنګه مونه هیر کړی دی. موږ څنګه پردي خوبونه وینو. دغه ترخه او بربند حقیقتونه څنګه شعر په خوږو کې غږلی کیږي چې کورنیز نو آبادکار دغه هر څه محض د یو ببرسري مستی ورښکاره شي او د خاورې زامن ترې د خپل مرام دپاره د قبلې تعین وکړی شي. د شاعرۍ په ژبه دغه غږ په خپل ځان کې د غورځنګ یو امپلیسټ بلنه دی. د نوشي د شاعرۍ عظمت دا دی چې هغه د عام وګړي درد د درست جهان د عام وګړي درد سره تړلو نه پس هغه په یو لوی کینوس انځور کولو هڅه کوي او شاید د بنګش صاحب همدا فکري او تخلیقي غورځنګ دی کم نه څه شیو کمار، منیر نیازي او داسې نور تهذیبي شاعران شاته پاتې کیږي. مقامي اسطورې او د مقامي تهذیب و نفسیات تناظرات و جمالیات نه لکه د وښو راټوکېدلو سره دغه کلامیه د عام وګړي کلامیه جوړیږي او د نن معاصره پښتو شعري منظرنامې باندې نوشیبنګش د مقامي وګړي استعاره جوړه شوې ده. د دې کیسه د خاورې د زوی کیسه ده. د دې غزلې نظمونه، سیاسي غږونه، استعارې، تمثیلونه او خبرو کې ساه اخیستونکي ځمکین ټولنیز، نفسیاتي، سیاسي او روحاني سطحونه څرګندېدونکي لینډسکیپ دی. د دې خاورې لینډسکیپ کوم چې مقامي وګړی خپل داخلیت او خارجیت کې تیروي. همدا وجه دی چې نن د هغه په کلامیې سره یوه نوې مکالمه زیږیږي او دا مکالمه د یرغلګرو او استعماري قوتونو پر ضد اوچتېدونکی یو مقامي غږ او یو علامي غږ دی. دا به داسې شي لکه یو اړخ ته د فرایډ تحلیل نفسي او د مارکس مادي جدلیاتو د نظریو اغیزه په یو داسې ډول د دې په شاعرۍ کې څرګندېږي چې شاعرۍ ته یې خپل نازکۍ هم ترلاسه نه ورکوي. شاعرۍ خپله نازکۍ هم نه ترلاسه نه ورکوي
اور سره ورسره د فری ورس یا د آزاد نظم رجحان یو ځانګړي ادبي میلان په شکل خپل شناخت هم پاتې ساتي. ټیک شو جی. دا به داسې شي لکه یو اړخ ته د فروید تحلیل نفسي او د مارکس مادي جدلیاتو د نظریو اغیزه په یو داسې ډول د دې په شاعرۍ کې څرګندېږي چې شاعرۍ یې خپل نازکي هم ترلاسه نه ورکوي او سره ورسره د فری ورس یا د آزاد نظم رجحان په یو ځانګړي ادبي میلان په شکل خپل شناخت هم پاتې ساتي. د فروید او مارکس نظریات نه لکه څنګه د اردو شاعران د 20مې پیړۍ په پیل کې متعارف شول، د دې نظریاتو په اثر لاندې د مشاهدې، تحقیق، تحلیل، تجزیه، تنقید او د تجربې رجحان سیوا شو. د غرب جدید شاعرۍ په لارښودنې سره لکه څنګه د اردو ادب کې نوي ادبي او فني تحریکونو آغاز وشو، همدغه شان پښتو هم د دغه اغیزه په خپل ځانګړي رنګ کې انعکاس کړه. د خارج هر ډاینامیک د رښتیني شاعر په وړاندې د هغه د داخل فکري او فني ترانسفرمیشنل یون دی او د جذبو او د جبلتونو توان او ارزښت نه د شعور خاوند انکار نشي کولی. نن د یو شاعر ژوند چې څومره کږلېچونو سره مخامخ کیږي، د هغه شاعري هم په هغه ډول او مزاج خپل رنګ او آهنګ بدلوي او سیاسي، ټولنیز او تهذیبي سطحه باندې څرګندېدونکي تبدیلۍ سره د خپل مقام تعین کوي. ډېره بخښنه غواړم، نیمګړی دی، دا مو تاسو ته وړاندې